سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا ځانګړی څیړونکی او یا سیګار وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له امله مرګ ژوبله ډیره شوې ده. سیګار د امریکا کانګرس ته په خپل 3 میاشتني راپور کې ویلي چې د 2019 کال د جون میاشتې تر سپتمبره پورې د تیر کال د همدې مودې پرتله د ملکي تلفاتو شمیر کې 9 نه زیاتوالی راغلی دی. د دې سره سم د پرېکنده ملاتړ ماموریت وایي د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د ملکي تلفاتو شمیر 7280 تنه و چې دا شمیر د تیر کال پرتله 6 نه زیاتوالی ښیي. د دغه راپور له مخې د روان کال د جون له لومړۍ د سپتمبر تر 21 پورې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې 15 نه زیاتوالی راغلی او همداراز په روان میلادي کال کې تر اوسه 18 امریکایي سرتیري وژل شوي او 140 نورې ټپیان شوي دي. څرګنده ملي اداره وایي د روان کال په تلې میاشتې کې په ټول افغانستان کې یې 632 عملیاتونه ترسره کړي دي. د دغه بنسټ د خبرپاڼې له مخې په دې عملیاتو کې د دولت 221 وسلوال مخالفین وژل شوي، 104 تنه یې ټپیان او نږدې 650 تنه نور یې نیول شوي دي. د سرچینې په وینا په دې عملیاتو کې 2 موټر بم او 4 موټر سایکل بمونه او نږدې 400 ماینونه کشف او همداراز د 3 توغندیزو بریدونو مخنیوی هم شوی دی. خو په خبرپاڼه کې په دې اړه چې آیا په دې عملیاتو کې ولسي وګړو او افغان ځواکونو ته زیان اوښتی او که نه څه نه دي ویل شوي. د دې سره سم 6 کسان په هلمند کې د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو په تور ونیول شول. د دغه ولایت د والي ویاند وایي دغو کسانو تر دې مخکې په لښکرګاه ښار کې له غلچکي بریدونو سربیره په موټرو کې په ډیری مان ایښودنو او تورونو کې لاس درلود چې بالاخره د څرګندې ملي ادارې په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي دي. ویل کېږي له یادو کسانو 2 تومانچې او یوه اندازه چاودونکي توکي هم ترلاسه شوي دي. دمګړی هم نه تنها د تو چې هغه کسان چې په دې برخه کې لاس درلودی نیول شوي دي بلکې د دې لپاره نور پلانونه هم شته چې په ښار کې به بې له تشویشه خلک ګرځي او هېڅ تشویش به نه کوي. انشاءالله ټولې ستونزې به رفع کېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی تېره ورځ له اسلام آباده کابل ته راغی او په سپېدار ماڼۍ کې د ملي یووالي حکومت له اجرا رئیس سره وکتل. سره له دې چې د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار افغانستان او سیمې ته د زلمي خلیزاد د سفر وروستی پیر په افغانستان کې د 2 امریکایي او استرالیایي استادانو د خلاصون په موخه بللی. خو عبدالله عبدالله وایي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې ټینګښت په برخه کې د هڅو په اړه خبرې کړي دي. د ویل ده چې د 2018 کال په اګست میاشت کې طالبان د کابل د دارالمان سیمې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون 2 بهرني استادان وتښتول او ویل کېږي د هغو د خوشي کولو په بدل کې یې د انس حقاني او حافظ رشید په ګډون د لسګونه طالبانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. او په کابل کې د موټرو د غلا په تور یو کس د پولیسو له لوري ونیول شو. د کابل امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر مسؤل وایي دغه کس چې احسان الله نومیږي تېره ورځ د 10مې ناحیې اړوند له لویې څارنوالۍ سیمې د یوه موټر د غلا پر مهال لاس په لاس نیول شوی دی. ویل کېږي یاد موټر بیرته خاوند ته سپارل شوی او له نیول شوي کسه اوس هم پوښتنې روانې دي. دا و تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.